چې باران نه وي نو دا مو زه روان یم دا کوم یې وغورځوئ دا دا جناس دی دا موږ هم راورسېدو دا د عینو مینې هغه مرکزي مسجد کالکیم بیروبار دی د غرمې ټیم ولې السلام علیکم ګران دوستانو په دې هیله چې ټول په جوړ او روغ یاست او دغه تېر بارانونه او دا باراني څپې خدای دې وکړي چې په خیر در باندې تېرې شوي نو په ډېرو ځایو کې دا باراني څپې راغلې وې فکر کوم د دوی خصوصا په ټول افغانستان کې نو بس خدای پاک دې د رحمت بارانونه وکړي نو که څه هم په افغانستان کې یو څه مالي او ځاني زیانونه درلودله بس خدای پاک دې نور خیر پېښوي چې نور د رحمت بارانونه وشي نو تېره ورځ هغه غوښتل مې چې هغه د 5 ملګرو هغه کوم چې 3 وروڼه وو او 2 ملګري ورسره وو شهیدان سوي وو په ټکر کې نو د هغو په جنازه کې ګډون وکړمه خو متاسفانه وخت مې نه کوي پیدا چې ورسم یا ورته راورسېږم نو بس خدای پاک دې وبخښي نو اوس هم د غرمې ټیم دی دا ورځ به تاسو وینئ نو زه د خیره سره یو ځای بریاني ته مو زړه شوی و بریاني خورو نو د روژې راهیسې مو بیا بریاني نه وه خوړلې نو یو بلاګ درته جوړوو په عینو مینو کې نو تاسو یې راسره تعقیب کړئ د ماشاءالله څه یو ښایسته خوندور موسم دی بس داسې دی چې باران بیا لمر بیا باران نو د اختر راهیسې مو بیخي دغسې ورځ نه ده لیدلې چې باران نه وي نو دا مو زه روان یم دا کابل کندهار عمومي سړک چې دی د عینو مینې عمومي دروازه چې راننوځې په دغه لاس کې یو د کندهار بریاني ده کېدای شي ډېر دوستانو لیدلې نو موږ به هم ورسو تاسو مو تعقیب کړئ 2-3 ماشومان راوتلي دي میله لکسې راایستلې ده دا جناس دی په میله باندې نو دغه د عینو مینې څه ده وتلو دروازه ده دا د عینو مینې اول سړک دی دا دلته دا کندهار بریاني ده دا موږ هم راورسېدو دغه ساحه څنګه تکه شنه سوې ده زنداوی غواړم و میکس ما ته میکس را وغواړه ځان ته سره کم را غواړي شیشه کې راوړی ده زمری بخ نه لرم د خوشي هذا هم صحيح ولا بدل عن كفه بدليه یا صحیح دا زما د بریاني خو دغه ښه ما وخوړه دی دا ورته ناست کالکیم بیروبار دی د غرمې ټیم ده دغه ده دغه هم هلک وزي کولا ده بوټونه مې سم نه دي په پښه کړي دي خواته یې نور چرګې مرګې یې پخ کړي دي دغه هغه ځای دا موږ چې د اختر لمونځ کې وکړئ ښه چې د اختر په ورځ راغلی وم موټر خو به مې نه وی دغه چې دا عینو مینې هغه مرکزي مسجد دی دا
مرکزي جامع دی نومېنې دغه اول سړک و دی نومېنې نو دا بیا دوم سړک دی. الحمدلله بریاني مو نوشجان کړله، ډېر ښه خوند یې وکړی ماشاءالله، ښه خوندوره تازه د دې بریاني ډېره ښایسته وي په خاطر د دې چې دې ته زیات خلک راځي نو بریاني یې پاته کېږي نه وځي. نو دا اوس به تاسو لیدلي چې څونه رش کش د خلکو. نو دغه هم په عینومېنه کې یو ساحه ده نو اوس هغه جوړه سوې نه ده، اوس د دې بعده جوړېږي. نو بس موږ هم په دې کې را روان یو، هوا هم ډېره ښایسته ده. دغه مې الکوزي انرژي، دا بیا الکوزي کولا ده. نو داسې لږ لږ به لا ولاړ شو د خیره سره، نو بیا به انشاءالله خدای پامانۍ سره وکړو. نو باران هم داسې څاڅکی څاڅکی معلومېږي. نو دلته دا ځوانان دي، ماشومان دي، کرکټ کوي، ډېره ښایسته ده کرکټ هوا ده ماشاءالله. موږ کوئ؟ ها؟ موږ کوئ په بازي کې؟ ها؟ ولې؟ زموږ هم نه دي زده، زموږ هم نه دي زده. ماشوم یې وغورځوئ دغه. بس دا و زموږ د غرمې د کندهار ښار یو روټین ولاګ. نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او کمنټ ضرور راکوئ. تر بیا د خدای په امان، ښه وخت، بای بای.